ګلبدین حکمتیار بیا څنګه ولې له طالبانو ګیله کړې؟ طالبان ورسره څه کړي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له حکومت څخه یې ملاتړ کړی، خو وایي چې یو لړ امتیازات پرې بند شوي دي. د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار وایي د تیر 14 میاشتو را پدې خوا د حزب اسلامي دفتر د مامورینو او کارکوونکو حقوق او معاشات یې چې د تیر حکومت لخوا ورکول کېده نه دي ورکول شوي. ښاغلي حکمتیار پرون جمعه دسمبر 9 لنده 13 په خپل جماعت کې د جمعې لمانځه خطبې پر مهال ویلي چې د تیرو 8 میاشتو را پدې خوا د دفتر جماعت او تلویزیون برېښنا هم قطع شوې ده. هغه زیاته کړې چې د برېښنا لګښت هم د تیر حکومت لخوا ورکول کېده. نوموړي زیاته کړې چې د برېښنا قطع کېدو له امله د هغه د دفتر شاوخوا امنیتي کامرې هم بندې شوې دي. د حزب اسلامي مشر همدارنګه زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د نوموړي دفتر امنیت ټینګولو لپاره 10 امنیتي کسان ورکړي چې په خبره یې آشه یې د خپل ورکوي او د امنیت په ټینګښت کې هم رول په هیڅ حساب دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د نوموړي دفتر ته نږدې پر ایمان جماعت برید کې یو تن ووژل شو او څو تنه ټپیان شول. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیر جمعې ورځې خطبه کې همدارنګه ویلي چې د حزب اسلامي اړوند پوهنتون هم د طالبانو حکومت لخوا بند شوی دی. هغه یاد پوهنتون د هیواد له معیاري او سابقه لرونکو پوهنتون څخه بللی دی. د طالبانو حکومت تر دا مهاله د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.